په کونړ ولایت کې د پاکستان نسکوره شوې الوتکې سره طالبانو څه وکړل؟ د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوي ویډیو ته ښه راغلاست وایم. د کونړ ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ په کمر سیمه کې د پاکستان کشفي الوتکه رانسکوره شوې ده. پیښه تیره شپه شوې ده. تیره شپه د اسداباد پر اسمان پوځي چورلکې هم چورلې دي، خو دا تر اوسه روښانه نه ده چې دا پاکستاني الوتکه به افغان یا امریکایي پوځ په نښه کړې وي او که پر خپله رانسکوره شوې ده. ځایي چارواکي وویل چې د کونړ د سرکاڼو ولسوالۍ کمر سیمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده او طالبانو پاکستاني الوتکه بیرته پاکستاني پوځ ته ورکړې ده. که څه هم طالبانو تر دم ګړیه د دې الوتکې په تړاو پټه خوله ده، خو افغان چارواکي وایي چې الوتکه رانسکوره شوې او بیرته پاکستان ته انتقال شوې ده. د کونړ د ملي امنیت یو لوړ رتبه مامور خبریال ویبپاڼې ته وویل چې الوتکه رانسکوره شوې، خو دا لا روښانه نه ده چې د الوتکه رانسکورېدو علت څه ده. د دې پوښتنې په جواب کې چې تیره شپه د اسداباد پر فضا پوځي چورلکې ګرځېدې، نوموړي وویل چې پوځي چورلکو ځینې میلمانه انتقالول چې تیره شپه ناوخته کابل ته ولېږدول. سرچینه دا نه تاییدوي چې دغه چورلکو به پاکستاني الوتکه په نښه کړې وي، خو دا تاییدوي چې طالبانو پاکستاني پوځ ته رانسکوره شوې الوتکه بیرته سپارلې ده. د کونړ د سرکاڼو ولسوالۍ کمر سیمه ډیورن کرښه ته څیرمه پرته ده چې وخت ناوخت هلته پاکستاني پوځیان د څار لپاره الوتکې راستوي. پاکستاني پوځ او په خپله افغان حکومت رسما تر دې دم ګړي د دغه الوتنې په تړاو څه نه دي ویلي. د الوتکې د وروستۍ پیښې ښکاري چې پاکستان اوس هم په ښکاره ډول تر ډیورن کرښې رااوړي او هڅه کوي چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د الوتکو په وسیله څار وکړي. خبرالان وایي چې افغان حکومت د دې پیښې پلټنه وکړي او دا دې روښانه کړي چې ولې پاکستاني پوځ بې پیلوټه الوتکه د افغان خاورې ته راوړي. بل لوري ته طالبانو یو ځل بیا ثابته کړه چې دوی افغانستان ته د پاکستاني پوځ د الوتکو او د پوځیانو پر راتګ اعتراض نه لري، ځکه د نسکوره شوې الوتکه بیرته پاکستان پوځ ته سپارلې ده. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که چیرته خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.